پر شهزاد محمدي نیوکو زور اخیستی. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. افغان وکټ کیپر توپ وهونکي محمد شهزاد باندې نیوکې وروسته له هغې کیږي چې هغه د پاکستان په وړاندې په وکټ ساتنه کې کیچونه ډراپ او سټمپ یې مس کړ او وروسته چې کله لوبه شروع شوه بغیر له دې نه چې کومه پیښه وشي هغه درد بهانه او لوبه یې پرېښوده او ریټایرډ هارت شو. د خلکو په وینا له دې وړاندې د اسیا جام په لوبه کې هم هغه له زړه لوبه نه کوله، تر څنګ هغه د پاکستاني مولیانو سره په اړیکو هم تورنده. بل څه چې د هغه په اړه ویل کیږي هغه دا دی چې لا هم کور په پاکستان کې ده. له دې لوبې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر کسانو لیکلي وو شهزاد محمدي صاحب د امتحان او سپیناوي ورځ ده، خو حقیقت څه دی؟ ولې شهزاد تل د پاکستان په پلوی تورن کیږي؟ موږ تاسو زیاترو له پولې هاخوا مهاجرت کې وخت تېر کړی، یقینا څوک چې یو ځای کې لږ وخت تېر کړي یو څه تاثیر پرې لري، خو ګڼ شمېر افغانان زموږ په شمول چې هېواد ته راستانه شول او د پاکستان دوه مخی سیاست د افغانستان په اړه ولید، له پاکستانه یې کرکه پیدا شوه او په افغانستان کې د ټولو ناخوالو لوی لامل پاکستان وباله. خو بدبختانه به ووایي چې اوس هم داسې افغانان شته چې له پاکستان سره اړیکې پالي او لا هم دغه هېواد ته یو دوست هېواد فکر کوي. بدبختانه به ووایي چې شهزاد هم یو له هغه افغانانو څخه دی. د شهزاد په افغانیت کې هیڅ شک نشته. د هغه نږدې خپلوان مې لیدلي، خو دا چې د شهزاد مور او میرمن پاکستانی ده او لا هم کور په پاکستان کې ده، ښایي یو لامل یې دا وي چې لا د پاکستان مینه له زړه نه ده وتلې او د پاکستاني لوبغاړو، مولیانو او خلکو سره اړیکې لري. له دې پرته بل دلیل نه وینم. څو میاشتې وړاندې مې د کرکټ بورډ د چیرمن حاجي عزیز الله فضلي سره ولیدل او د شهزاد په اړه مې ترې پوښتنه وکړه. هغه راته وویل چې شهزاد یو څه وخت غوښتی او څه موده وروسته به کابل ته کډه راوړي، نو چې کابل ته یې کور را انتقال شي فکر نه کوم بیا د پاکستان په اړه خبر هم وکړي. راځو د مولیانو خبرو ته. هغه د طارق جمیل په نوم ملا سره لیدلي وو. د یادولو ده چې دا ملا په سیاست کې دومره کار نه لري او یوازې یو تبلیغي ده. د مس فیلډینګ په هکله یې که ووایو نو هغه زیاتره کیچونه د راشد په بالینګ مس کړي. د راشد په بال کې دومره کمال ده چې که کیپر ته ونه وایي چې کوم بال کوي نو نیولې ناممکن دي. په لیګونو کې هم د راشد ډیر کیچونه مس کیږي. د حیدرآباد لوبډلې وکټ کیپر جان برسټو ویلي وو چې د راشد خان بال نیول ډیر سخت کار ده او له جان برسټ به د راشد په بال ډیر کیچونه مس کېدل. او بل څه که ووایو د شهزاد څخه په هر میچ کې مس فیلډینګ کیږي، خو د پاکستان په وړاندې د خلکو ورته پام وي او نور کله یې جدي نه نیسي. د شهزاد د انجري په هکله که ووایو نو لوی لامل یې د هغه فټنس ده چې باید کار پرې وشي او دا دی نن د انګلند په وړاندې هم ونه لوبېده او دا نه لوبېدو لامل یې د هغه د تېرې لوبې ټپونه وو. شهزاد محمدي یوه مرکه کې ویلي وو چې زه د افغانانو سوچ او ذهن ته حیران یم چې دوی څنګه فکر لري. شهزاد یو اتل ده او اتل وو، کله د افغانستان لپاره ښې لوبې کړې او افغانانو ته یې خوشحالي ورکړې. په داسې اتل باندې داسې تورونه لګول د هغه په مورال اغېز لري او مقابل لوري ته موقع ورکوي چې په دغه برخه کې مداخله وکړي. په داسې اساس وخت کې چې نړیوال جام روان ده باید دغسې بې ځایه نیوکې ونه شي. تاسو د محمد شهزاد محمدي په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ دغه ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.